ګرانې مورې او خورې د لاندې خبرې په خپل ذهن کې د تل لپاره په یاد ساته. اول پر خاوند فخر کوه. دوم هغه له چا سره مه برابروه. دریم د هغه اقتدار او غرور مه ماتوه. څلورم د هغه ښکلا د هغه په عقل کې ولټوه. پنځم قناعت کوونکي اوسه. شپږم ښکلا دې د نورو مخې ته مه راکاږه. اووم ناز وکړه خو متکبره کېږه مه. اتم جنانتوب او په خوله مسکا دې عادت وګرځوه. نهم ښکلي احساسات دې له ښه فکر سره یو ځای لره. لسم له چره جنګره مه جوړېږه چې د خاوند له سترګو دې ولوېږې. دا خبرې عملي کړه چې د ژوند نه خوند واخلې. نور بیا